وایا یار چې د دوزخ ژبه ده زه به جنت ته د پښتو سره ځم د پښتو سره ځم پښتو سره ځم پښتو سره ځم ننګو په پښتو په غیرت دنیا منلې دي ستوري د اسمان په پښتونخوا کې ځلېدلې دي نن خو موږ ډیره خوشحالي محسوس کوو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل ابن آدم خطاء و خیر الخطائین توابون بهترین خطاکار ادي چې په خپل خطای باندې توبه وباسي نن ملک جلال وزیر صاحب چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او د شاجي ګل د هم عصر هم خیال و هغه چې کم د انضمام کې باغونه خودل نو هغه هم هغه حدیث باندې عمل وکړي چې زمونږ نه خطای شوی حکومت ته موږ معاف کړي نو د دې لوی جرګې نه موږ د میسج ورکو هغه خپل مراور قبایل ته هغه خپل ناواقف قبایل ته چې چا مرجر کې ګټې لیدلې چې هغه کوم نقصانات وشل را ده شي د کوم مخې ته د اعلان وکړي چې موږ د ستاسو ګټه غوښتله نو ګټه نه وشوه لهذا د دې مرجر نه د موږ ته خلاصون میلاو شي او قبایلو له د ګاټې ویر کړی شي او قبایل ګاټه په څک شدو د قبایل ګاټه په دغ شي شدو چې د قبایل د رای احترام وکړل شي د جمهوریت حسن دی او دغه د قبایلو یو مزاج دی ځکه چې د ګلګیت بلتستان ته په 15 لاک باندې صوبه میلاویږي او موږ 1.5 کروڑ قبایل د یو غریبې صوبې لا کې جوړیږي په دا وجه میجا چې کوم دی دغه لوی جرګه تشکیل کړی دو او دا لوی جرګه د قبایل سپریم جرګه دو او دغه جرګه چې کوم د 1.5 کروڑ نماینده جرګه دو او دا چې د ازوده جرګه دو د سیاسي پلیټ فارم سره تړل نه دو به حیثیت قبایل تحفظ مومنت موږ د دې جرګې رضاکار یو سہولتکار یو موږ به نظام خپل مشرانو ته د جرګې نظام پروموټ کوو موږ به هغه د پر سیستم ارینج کوو نو په هغه کې به زموږ دغه شملاور سپینګری دغه سټیک هولډر چې دي د کوم د مستقبل په حواله سره به دغه فیصله کوي چې په هغه کې د کوم رائے شاملوي میجورټي شاملوي د خطي امن او امان شامل وي په خطه کې انفراستراکچر او دغه د ترقی او د بهتري د امن او د آشتي سبق وي او سامان پکې موجود وي حمل بدوي چې موږ اول هم پور امن یو بیا هم پور امن یو بیا هم پور امن یو کله د هم حکومت زموږ نه د توقع نه لري چې موږ به اتو نتو غیرو ناری به موږ وایو یا به موږ د ریاست خلاف استعمال کړی شو نه یو خبره کوي چې ریاست دغه ډاډ ورکاو چې موږ ستاسو خلاف هغه عمل نکو چې کوم از د قوم توقعات وي چې د خطا او د قبایل بچ دي زما سره په جنگ شي وای جنگ تنگ آمد به جنگ آمد لیکن په دلیل در سره خبره کو او ټوله دنیا ته دخایو چې د قبایلو فندامنټل رایټس دي او په ورلد ارګنایزیشن کې او په عالمي دنیا کې به موږ دغه پیغام دنیا ته ورکاو چې دوی د فاټا سره کوم ظلم وکړو آرټیکل 247 44 یې پیمال کړل هندوستان ریاست جواز ورکړو چې هغه آرټیکل 370 35 پامال ک لہذا روګردانی دا وکي چې د کشمیر مقبوضه کشمیر چې کوم زمونږ په هغه کې مفادات وي چې کشمیر بنېګا پاکستان هغه د موږ د وجه پیمال کړل شي لہذا فاټا د انضمام ریورس کړل شي او دغه چې کوم زمونږ کشمیر زمونږ نه تللی دی دا کشمیر به الریډي را واپس شي نو لہذا زمونږ نه د څوکم د توقع نه لري چې میجو د حکومت خلاف رو احتجاج داسې کړوي چې د تشدد وي نه احتجاج کوو آئینی کوو او دا چیلنج ورکوو هر انضمامي ته هر د حکومت واکدار ته چې د قبایلو سره کېنه د جرګې سره کېنه ننګو په پښتو په غیرت دنیا منلې دي ستوري د اسمان په پښتونخوا کې ځلېدلې دي په کلي کا مین په کلي کا مین په کلي کا مین دي د وطن په نام مري څنګه شو ورکزي خاټک او یوسف زی مومند او فریدي دا وړو اچکزي جنیوا کنونشن هر څه غنا به اخر جنشي مسره 15000 دی ولا کته نسام کې باندې بیا ولا کته فلور نسام کې غنا تھا زما سره خپل دروال ټوپک کې غنا ما د انګریز سره جګړه کړې ده د ما په اوګاد ټوپک کې خو روس ته شکست ورګه زما په اوګاد ټوپک کې خو امریکا ته ورګه زما په اوس خبر راغله یا خبره کوم چې ټیم راګي ماجی بدوی
ما یو فلم کتلو مصطفی یو مسلمان وګڼله د هغه انډیا دي که نه الیکشن کې وي که نه دی یاره دغه مصطفی چې زما سره راشي د الیکشن به ما ته وګټي بله دی چې ښه ده مصطفی ته ویل شي دی یاره دپاره که نه زه خو هر کېږم ته راشه بدمشان دي مصطفی خو مسلمان وي هندوان ووایي پخه پخه الیکشن ورته وګټي خبره لړه کوم د په ګاډي کې ورسره سویري چې کله کور خواته کېشي بیا دا بې غیرته هندو دی د بل ده چې دا یو ایماندار سړی دی ولا زه ونه ویرېدل که بل د ما خلاف شو بیا به څه کوي هغې ته سړي سیکل مصطفی پر منځه ولاړو مړې کړ ګوره د مو جرګه سیسټم دی که افغانستان قانون چیرې وړو ټوله دنیا په ډایلاګو باندې خبرې کوي دی اوس دوه کسان سره ناست دي چې نه جرګه باندې داخل شي او دی ماته یې چې نه قانون ته راشه دا ستا د جوړ دی تا دپاره قانون دی زه په دا وژنم دا انضمام مو بله د سفر د راکغه مافي غوښتې وه خو مو اول بیا زه د دغه مشرونو نه د زبانونو نه چې دا کوم رغلي دي دغه نه زه یې ور بیا مافي غواړم چې په دغه ګناه کې زمیر د شاجګل د سره شریک وي امیر نه غلطي چې کومه شوې ده موږ ته نه ادارې ولاویلې وي چې تاسو د دغه خیره وکړئ حمایت وکړئ نه بل ځل ته ویلي وي خو مونږ د خپل زړه نه کلمې صلاح الدین چې ووایي چې دا بیان چې زه کوم دا د زړه د درد نه کوم په میر باندې 9/11 چې کله تېر شو او په میر باندې قبضه وشوه د میر په علاقې مو په خپله مشرون ولیدل د مو ځوانان مو ولیدل خپلې خویندې ماندې مو ولیدلې چې دا په اخري ځل به هغه په دغه نه مخکې هغه په میر سربرو راپرشینه شوي دي په هغې د میر اواز نه شاربېده د میر هېڅ کافل نه و هېڅ چاته چې میر ورغلی میر اواز نه واورېده د ټولو نه اول خو زه د قبایلو مشرانو ته په د زړه د کومې نه په دواړه لاسه سلام کوم ځکه چې نن زه ډېر زیات خوشحاله یم او زه د خپل سټوډنټ د طرفه نمایندګي د تاسو سره کوم زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې په دې کې د موږ د مستقبل خبره ده نن چې دا جرګه راټوله ده دا د موږ د مستقبل لپاره راټوله ده زه هغه حکومت ته یم چې دا کوم انضمام دې په موږ کړی ده په جبر او په ظلم دې په موږ کړی ده دا واپس کړه چې چا انضمام یې وکړه د مال د تعلیم د مال د کالج ابتدا نشي کولی سټار کې ابتدا د مال د ښځو د نرانو د جنونو وکړله دا کوم قانون شو دې قانون نه زه ستا له قانون یم شاید ټول مشران شم ویلی وکړي دا غیرتي خاورې ښکلي غیرتي بچي غیرتی خاورې ښکلي غیرتي بچي خپله خاوره مورګڼي دغه مېړني بچي دوی په خړو غرونو کې یو ښکلي زندګي لري د خویا ملنګان دي خو په زړو کې بادشاهي لري جګې یې شملې هو جګې یې شملې دي په وطن سرور کوي مرخای 26 اگست با مقام رینگ رود د ایجنسیونو سرکرده نمایندگان او د امیدین والویا جرګه وشوله چې په هغه کې د متفقه کومې رایې روغلې او د هغې نه د قرارداد کوم شکل رو جوړ شولو هغه په متفقه طور باندې منظور شولو او دا کونسل چې کوم دی دا جرګه چې کومه ده دا سپریم جرګه چې کومه ده دا غیر عیني جبر انضمام واپسي او نور چې کوم د سرکار سره او د ریاست سره کومه جرګې کول وي دا به د دغې جرګې په نمایندګي کې به چې کوم دی دا کردار ادا کیږي د ټولو نه اول د قبایل د اقوام نماینده جرګه د قبایل طرف نه دا چې کوم دی سپریم کونسل دا یې وګڼي او دغله دا سرکاري درجه ورکړه کي چې دا 25 یا دا 20 کم مشرون دي چې دغله د سرکار حیثیت وي چې دا په خپلو علاقو کې په خپل تحصیل کې په خپلو ایجنسو کې
خپل جرګې ولټه وکړي او هغو جرګو له دا اختیار وکړي چې په علاقه کې کم مسایل دي چې هغه بې توڼې له نه روسي هغه بې عدالت نه روسي او بل خوست کر په خپلو علاقو کې دا اعلان وکړو چې د چا کومه تنازع وي او دا سپریم کونسل او دا جرګه چې په خپلو جنسو کې کومې جرګې جوړې کړي دغه جرګه به متنازع جرګې هم حل کوي چې د مو د پولیس او د مو د عدالت د کیسو نه بېغمه شو دا خو تاسې خوښه ده که نه نمبر دویم آل قبایل لویه جرګه چې دو دا کونسل به اختیار ورته وي چې دا به په هر ایجنسۍ کې جرګې جوړوي او د هغو په ذریعه به فیصلې کېږي په خپلو علاقو کې دویم دا قبایل لویه جرګه غیر آئینی بالجبر انضمام اور 25وی آئینی ترمیم مسترد کوي او دغه قبایلي امیدین چې کم دي د دغو نه بغیر مولا یو اصلاحات قابل قبول نه دی همداسې دو که نه نمبر دریم د قبایلو چې کم آزاد تشخص دی کم چې مولا دنیا رو کړی دی او کم جداګانه حیثیت دی هغه د فوري طور باندې د فاټا په شکل کې د واپس ریپلیس کړی شي واپس د بحال کړی شي او د برابري په بنیاد باندې را چې کم دی قبایلو له خپل حقوق ورکړی شي تاسې خوښه ده او دویم چې دا کم د قبایلو په باره کې کم ادنا شهري سوچ دی یا دا کم کمتر سوچ کوي د مو پاکستانیان یا د دغو نورو صوبو چې کم بیروکریټ حکمرانان دي دغه تصور د ختم کی چې قبایل عام خلک دي یا د دغو څوک د پښتنې نشته که چېرې قبایل په یو ځل خپل اتفاق وکړلو انشاءالله د ټوله دنیا به تاسې لا دلته وزره وي نمبر 4 د فاټا ترقیاتي منصوبې چې کمې دي د دغې کوم هم صلاح او مشوره چې کېږي دا به حکومت د دغې جرګې سره صلاح او مشوره کوي او د سیپیک چې د چای نه کم لیارې تیریږي چې کم په مو په فاټا باندې تیریږي مهرباني دا وکړی شي چې د پاکستان ریاست او حکمرانان د سیپیک په باره کې د مو د سپریم د دغې جرګې سره ده چې کم دی صلاح او مشوره وکړی شي که د سیپیک په دا لیاره نه تیریږي چې تر کومه پورې د قبایلو مشوره نه وي شي خوښند که نه پنځم خیبر پښتونخوا حکومت او صوبایي ادارې چې کم مداخلات په قبایلو کې کوي دا مداخلات ته فلفور ودروي چې تر کومه پورې د مو د جرګې سپریم کونسل فیصله نه وي راغلې تاسې خوښه ده فاټا کې چې کم امن و امان دی او کم آی ډي پیز پروته دي مو خواست کوو حکومت له چې دا نظر واپس خپلو علاقو له د عزت سره ولګلی شي او چې د دغو کم ضرورت دی هغه د پوره کړی شي اووم د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې کم قبایل دي لاروبار یا د پاکستان کم مشکلات دي هغه د مو د لویې جرګې نه چې کم سپریم کونسل جوړیږي دا د په اعتماد کې وغوښتلی شي چې دا د افغانستان د قبایلو او د پاکستان سره چې کم مشکلات دي چې د هغو سره د جرګې په ذریعه خبره وشي او د قبایلو چې کم جغرافیایي حیثیت دی او کم اهمیت دی دا هم تسلیم کړی شي نمبر 8 د قبایلو لپاره NFC ایوارډ د قبایلو د ځوانانو لپاره تعلیم او سرکاري نوکرۍ چې کومه کوټه وه هغه د دوباره بحال کړی شي او هغه ځوانان چې د قبایلو بچي دي او روزګار نشته دی هغو له دا بغیر د سود نه قرضې ورکړی شي چې هغه په خپل کاروبار سمبال کړي او د قبایلو په دغه جنګ کې چې کم نقصانات شوي دي کم کورونه وران شوي دي هغو له د حکومت کم از کم 50 لکه روپۍ دا ورکړی شي چې هغه په خپل چت او خپل دیوال پرې راته وکړي او د فاټا چې کومه مردمشماري ده دا د 2 کروڑو نه زیاته وختې ده او دو خیلو د 50 لکه دا مولا قبل قبوله نه ده مولا دغه اوریجنل مردمشماري وښیي چې د هغې په مصیبت هغه کې په هغې په شکل کې او د هغې په بدل کې چې د مو کوم مراعات په NFC ایوارډ کې رسیږي وینې چې کایمو تعداد 50 لکه ښایي نو مولا به دومره شی میلویږي خو کایمو تعداد 2 کروڑه وښایله شولو مولا به مکمل هغه حق میلویږي کوم چې د مو حقوق دي د قبایلو د تعلیم د اوبو د څښلو او د اسپتالونو د روډونو د ګیس او د بجلی چې کم بنیادي سهولتونه دي هغه د ورکړی شي او په پوره فاټا کې چې کم نان کسټم پیډ ګاډیه دي هغه د مو د غربت په وجه د مو د تکلیف په وجه باید چې هر ایجنسۍ کې دا اجازات ورکړی شي او په ټوله فاټا کې چې کم دی هغه له د تګ راتګ هم اجازات ورکړی شي
په فاټا کې چې د قومي اسمبلی لپاره کم سیټونه دي د دغه تعداد هم زیات کړی شي او فاټا نه چې د سینټ کم سیټونه ختم شوي دي هغه د هم مولا واپس روکړی شي او فاټا دا چې کم د ټیکس فری زون دا وګرځولی شي چې پر راون لا شل کولا کې د پاکستان کم مصیبتونه دي چې دا ورته ختم کو او د قبایلو چې کم انفراستراکچر دی کم روډونه دي کم سهولتونه دي دغه به چې کم دی مو هغه ورکوو دا ریکویسټ به ورته کوو او په دا طریقه به موږ خپل منزل جاري ساتو دا کومې خبرې قرارداد خو چې وشو تاسې ټول لا خو منظور دی که نه